نن در سره یو ښکلی په زړه پورې کلام د محمد اسماعیل یون کلام شریکوم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي چې د اوسني افغانستان حالاتو انځورګري کړې ده. وایي دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، خو جنت غوندې وطن دی شا تړنګ دی، د ترخو تجربو څو ځلې تکرار دی، یو ځل بیا قبر کیندل دی او کلنګ دی. دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، خو جنت غوندې وطن دی شا تړنګ دی، د ترخو تجربو څو ځلې تکرار دی، یو ځل بیا قبر کیندل دی او کلنګ. پر حال مې زړه سوځېږي، په یو لوري کې پړانګ بل کې ګړنګ دی، د ملا پر صداقت باندې شک نشته، ولې دغه غرده د تر قیامت دنګ دی. دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، خو جنت غوندې وطن دی شا تړنګ دی، د ترخو تجربو څو ځلې تکرار دی، یو ځل بیا قبر کیندل دی او کلنګ دی. تا مني خو خلک هغه نه ډارېږي، تا مني خو خلک هغه نه ډارېږي چې ویل د ابلیس چنې دی تر څنګ دی. اوس خو ټوله دنیا دې باندې پوهېږي چې څوک دا وطن پلوري او څوک پتنګ دی. تا مني خو خلک هغه نه ډارېږي چې ویل د ابلیس چنې دی تر څنګ دی. اوس خو ټوله دنیا دې باندې پوهېږي، اوس خو ټوله دنیا دې باندې پوهېږي چې څوک دا وطن پلوري او څوک پتنګ دی. کانو سوداګر دې فراري کړه، په دې کار مې لرې شوی د زړه زنګ دی، د دې کلي لیوني در پسې درومي. وایي د دې کلي لیوني در پسې درومي، په اوربل کې د څه بوټی د لونګ دی، او ښه پوره د خپلې مینې انځور کاږو، ښه پوره د خپلې مینې انځور کاږو، د یار لاس کې مې قلم ما سره رنگ دی. زمان په سر او تال باندې بلد دی، په ظاهره کې یې ګوره یون ملنګ دی. منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، دا منمه چې ګټلی دی بیا جنګ دی، خو جنت غوندې وطن دی شا تړنګ دی، د ترخو تجربو څو ځلې تکرار دی، یو ځل بیا قبر کیندل دی او کلنګ دی. د زمان په سر او تال باندې بلد دی، په ظاهره کې یې ګوره یون ملنګ دی.